محترم د ليله القدر د شپې یو خصوصیت دا دی چې په دې شپه کې عبادت کول دا د زر میاشتو د شپو نه بهتره دی. لکه الله جل شانه د دې بیان داسې کړی دی وما ادراک ما ليله القدر، او انسان ته د صفته ده چې ليله القدر څه شی دی، یعنی د ليله القدر څه عظمت دی، د دې څه فضایل دي، د دې څه اهمیت دی. نو الله جل شانه د دې بیان بیا په خپل کړی دی ليله القدر خير من الف شهر. ليله القدر دا هغه شپه ده چې د دې شپې عبادت د زر میاشتو د عبادت نه ډیر بهتره دی. الله جل شانه دا څه ونه فرمایل چې د دې شپې عبادت د زر میاشتو د شپو برابر دی، نه بلکې بهتره وګرځوله او بیا د بهتروالي صحت نه دی ښودلی چې آیا 10 چنده بهتره ده، 100 چنده بهتره ده، 1000 چنده بهتره ده، 1,00,000 چنده بهتره ده یا کروڑ چنده بهتره ده، نه بلکې د بهتروالي صحت نه دی ښودلی. نو عزتمند ورونو که الله جل شانه وغواړي نو د دین هم زیات اجر ورکولی شي، خو انسان چې بګي څومره عبادت وکي نو هغه من اجر به الله جل شانه انسان ته ورکي. الله جل شانه دې زمونږ او تاسو د ټولو داسې بهترین شپه په نصیب کې وګرځي.